چې د یا الله ویلو کې څومره برکت دی او دا الله الله کول نه دي د الله الله برکت ووینئ او د الله الله ویلو خیرونه وګورئ. امریکا کې یو انګریز بیمارو اسپتال کې پروت و، د هغې د زړه دا دړکن نه دا زړه چې کله ټوپونه وی نو دا یې بند شوي وو. په هغې باندې د امریکې هغه تمام تر څومره ډاکټران چې وو په دې خپل انګریز باندې ستړي شل. د هغې د زړه هر قسمه علاج وکړو خو د هغې د زړه دړکن نه دی دا ټکارې دا نو جوړېدو. بیا هم د زړه دړکن ولاړ دی په آرام دی. یو مسلمان چا خبر کو ویل په دې اسپتال کې یو انګریز غیر مسلمه پروت دی او د هغې د زړه دړکن نه دي دا بند شوي دي. د مسلمان ویل مال علاج راځي. هغه انګریزان حیران وو چې موږ خو د دنیا علاجونه او د دنیا اسباب او د دنیا تمامه ټکنالوژي موږ استعمال کړه خو د هغې دړکن بېرته واپس رانغل. ته به وله څنګه راولې؟ وی ما ته چل یا ته ما وله بوځئ. دا مسلمان چې راغې په دې سینه په زړه باندې وله لاس کېغوستو او د انګریز ته ویلې وایه الله الله الله. د انګریز غیر مسلمه چې به یو ځلې ویلې الله نو هلته به یې د زړه دړکن شروع شو. بیا چې به ویل الله نو بیا به دړکن شروع شو. څومره چې به الله الله کول هغومره به د زړه دړکن برقرار کېدو، هغومره به د زړه دړکن جوړېدو. نو که یو سړی وي زما په زړه کې دې سکون وي، زما په زړه کې دې راحت وي، زما په زړه کې دې اطمینان وي، د ټولو نه اسانه وظیفې څه شی ده؟ الله الله الله.